دا به هغه کسانی چې هغې مونځ په ټیم نه وي کړی په مونځ کې کوتاهي کړي او مونځونه یې صحیح نه دي راوتلي چې رسي جنت ته نه وي دا ټول وجود به یې غوښې شوي داسې کونډې به یې د ګرۍ که نه داسې کونډې به ورته یو طرف ته او بل طرف ته لګېدلي او دی به روان او هغه به یې داسې زخمي کوي وایي چې جنت ته رسي نو ټول وجود به یې زخمي شي زما امتیان دی خدای ډیر د رحم معامله وکړي دغه ټیم کې بم د پولیس رات خوا کې امام الانبیاء ولاړې ډیره عجیبه نثاره وي یا رب سلم اے رب زما د سلامتیا معامله وکړي خدایا دا د مونځ سزا ده چې دی مونځ نو کړی نن هغه سزا الله ورکړي او بعضې خلق به په ولاړه نشي تللی نو دسی لوټکی به وي په پولیس رات پر روانې لوټکی خدای دا به کم منظري دا به څومره سخته ورځې خدای چې زموږ به څه حال یل وایي داسې ټوپونه به وي ټوپونه داسې په ټوپونو به روان په پولیس رات به تللی نشي او نبی علیه السلام به وایي یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم یا رب زما امتیان دي خدای دا کرم معامله ورسره وکړي خدایا محفوظ کې لاندې جهنم دے خدایا یا رب سلم لاندې جهنم دے خدایا بچ کې د جهنم نه خدایا بچ کې د جهنم دق امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر مینه شروع ډیر درود شریف په وای او د جمعې په ورځ او په شپې په ډیر وای چې پجا پولیس رات تیرې کوم نه خاطب ولاړ یا رب سلم یا رب سلم الله دې مونږ ټول صحیح مون گزار کی خدای دې مونږ له اول توفیق راکړي دومره سړی ویریږي دې تقریرونه مې بس کړلې حدیث مبارک کې راځي یو کس په جهنم کې کلمې به ترې ټولې راوتي کلمې به ورته یو ډېرې پروتي ادې به داسې به دې کلمو باندې تاویږي لکه خر چې په جرنده تاویږي دې به داسې به دې کلمو تاویږي لکه دا خر چې په جرنده تاویږي او داسې به ګرځي خلق به راشي ورته وایي ته هغه نه وې هغه مونږ ته چې به دې امر بالمعروف کوه نهي عن المنکر تا خو به مونږ ته تقریرونه کول ته خو هغه تا چې به مونږ ته تقریرونه کول دا به واعظین چې قوم ته تقریرونه کوي لکه د تقریرونو خلق به دا کوي دا مه کوي